څه شي ازادي راکړي تاسو مونږ د ازادي ده چې او چې جرپونه خرڅوي چې هغه د وزیرانو تنخواګانې کمې کړي غریبانو له د ریلیف ورکړي وایي د کرپشن د ختم کړي رو راوړي چې عوامو ته سهولت میلاو شي د خپل کم وزیران چې دی رو هغه تنخواګانې ډبلیږي غریبانو کاروبار بندېږي رو یاره داسې پته بیا ماته نه لګي کنه خو حکومت سیاسي خلک ته پته لګي کنه السلام علیکم ناظرین تاسو ګورئ اباسین خبر زه تاسو خوست ادریس خان نن زموږ ټاپک دا د پنجاب اسمبلی کوم چې ممبران کار کوي هغې لپاره تنخواګان کې اضافه کړې ده 525%. راځئ د خلکو نه پوښتنه کوو دې باره کې ستاسو څه رایه دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې؟ خیر ده خلاري ده ټیک ټاک. ثبوتونه ښه دي؟ شکر ده. حکومت ویلي دي پنجاب اسمبلی کې کوم ممبران کار کوي هغې تنخواګان کې اضافه شوې ده. کوم چې نوی وزیر اهلي هغې له 4 لکه وشو، کوم چې لک روپۍ اهلي هغې له 9 لکه وشو. دې باره کې ستاسو څه رایه دی؟ نو په دې کې زموږ دا دغه دی چې وروره هغې خپلې تنخواګانې بړاوی د غریبانانو کاروبارونه بندوي. موږ ځان له په خپله د 8مه ورځ د کاروبار بند دی نه پرېږدي. وزیر اعلی مریم نواز چې دا هغې دا اعلان کړی چې توزیعات ختم کړي. نو پاکستان نمایي عوام چې دی هغه په کډبارونو کاروبار کوي. نو دا عوام به چېرته ځي؟ دی له د اخر یو ځای ورکړي چې هغې هلته خپل کاروبار کوي ځکه چې نمایي عوام چې دا ټول په کډبارونو کاروبار کوي. دا غریب خلک به څه کوي؟ د کورونو خرچه به څنګه برداشت کېږي؟ دې حکومت له څه پیغام ورکوي تاسو؟ دې حکومت له موږ دا پیغام ورکوو چې هغوی د وزیرانو تنخواګانې کمې کړي غریبانو له د ریلیف ورکړي وایي د کرپشن د ختم کړي رو راوړي چې عوامو ته سهولت میلاو شي. د خپل کم وزیران چې دی رو هغې تنخواګانې ډبلیږي غریبانانو کاروبار بندېږي رو. نو موږ وروره د وزیر اعلی نه دا درخواست چې غریبانو خلکو ته رلیف ورکړي دی له کاروبار دغه سیټ کړي او دا نمایي عوام چې دا ټول په کډبارونو باندې کاروبار کوي د کورونو خرچه چلی. دا کاروبار چې بند غریب خلک به چېرته ځي؟ دا کرپشن څنګه ختمېږي یا ارزاني څنګه راځي؟ نو ارزاني په دې راځي چې وزیران خپلې تنخواګانې کمې کړي په ملک کې کرپشن ډاکې ختمې شي رو راوړي. نو په دې باندې به ارزاني راځي. په دې خو ارزاني نه راځي چې وزیران دې 2 لکو تنخوا 10 لکو ته ورسوي. نو په دې خو ارزاني نه راځي. زور چې دی د عوامو نه وځي. عوامو نه په بجلۍ په بیلونو کې وباسي، د ګیس په بیلونو کې وباسي، په دې باندې وباسي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې؟ خیر ده برابر. څه نوم دی؟ رفیق بھائی تاسو ماته دا وایه د پنجاب اسمبلی کې کوم اراکین دی هغې تنخواګان کې اضافه شوې ده. کوم خلک چې اهلي 9000 هغې له 4 لکه شو، کوم چې لک روپۍ اهلي هغې له 10 لک روپۍ تنخوا شوې ده اضافه. تاسو دې باره کې څه رایه دی؟ مونږ داسې وایو چې غریب خلک تنخواګانې زیاتې شي که نه. مونږ غریب خلک یو دغه ریړۍ چلوي دا وګوره که نه. مونږ ته روټۍ داره کې نه لګي که نه. مونږ داسې وایو چې تنخوا کې دا زیاتی وشي که نه او مونږ دی نه دغه تاسو له څنګه اضافه کوي؟ تاسو له څنګه اضافه کوي تنخواګان کې؟ مونږ ته دا زیاته کړي که نه تنخوا ده او چا چې 10,000 ده 15,000 شي 20 ده 30 ده شي که نه. صحیح ده. حکومت ته څه رایه ورکوي؟ حکومت ته داسې وایم چې غریب خلک سره رعایت وکړه نه مهنګایي ختم کړي. مونږ غریب خلک دي 2,000 روپۍ ورځ نه ګټي که نه. تنخوا څه چې ګټي هغه په خرڅه کې زموږ رادري مې کور ته هېڅ نه بچت کېږي که نه. دا څنګه ارزاني راځي ستاسو خیال سره؟ ارزاني څنګه راځي ستاسو خیال سره؟ ارزاني چې حکومت کوشش وکړي که نه حکومت سره راځي مونږ ښه نه شي راوستلی که حکومت څه اقدامات کوي چې ارزاني راشي؟ یاره داسې پته خو بیا ماته نه لګي که نه خو حکومت سیاسي خلک ته به پته لګي که نه. سیاسي خلک چې کوم دی سمجدار خلک دی هغه ته به پته لګي که نه. مونږ ته خو ستاسو ذهن کې څنګه راځي چې دا ارزاني وشي؟ مونږ داسې چې ارزانه وشي نور مهنګایي ختم شي که نه. مهنګایي نه ډېر سخت تنګ راغلی که نه. دا غټ چې ارکین دی قومي اسمبلي کې هغې تنخواګاه کې اضافه شوې ده تنخواګان کې. دا پنجاب اسمبلي کې کوم چې خلک اهلي 9000 هغې له 4 لکو شو، کوم چې لک روپۍ هغې 9 لکو شو. ستاسو دې باره کې څه رایه ده؟ دا که موږ ته نه شي ولی د حکومت خبرې دي دغه خبرې دي دا که موږ ته نه شي ولی ولې نه شي ته ولی د حکومت د طرفه دي که نه. تاسو د ارزاني نه دی په کار؟ ارزاني ولی نه ده په کار خو موږ ته راځي نه ارزاني. وایه څنګه دا ارزاني کېږي دا؟ یاره موږ ته نه راځي هسې فضل وایي. ستاسو خیال سره دا څنګه ارزاني راځي؟ ارزاني د حکومت د طرفه راځي چې حکومت د طرفه ارزاني شي. مهنګایي یې بهت مهنګایي یې که نه. ستاسو خیال سره دا حکومت څه اقدامات کوي چې دا ارزاني راشي؟ موږ دا اپیل کوي چې دا شی اسان دا شي په روډ ته شي که نه دغه اپیل ورته کوي نور څه اپیل کوي؟ دې باره کې حکومت ته څه اپیل کوي؟ حکومت ته دا غواړي چې دا مهنګایي لږ ټیټه شي کمه شي. دا اپیل د حکومت طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې؟ ښه یې برابر یې؟ الحمدلله. څه نوم دی؟ حکمت بھائی تاسو به دا وایه د پنجاب اسمبلی کې کوم ارکین کار کوي هغې تنخواګان کې اضافه شوې ده. کوم چې 9000 هغې له 4 لکه وشو،
کوم چې لک روپۍ ولې هغې له 9 لکه شو دې باره کې څه رایه ده مونږ د باره کې دا رایه ده چې مونږ غریبو ته کروبار نه دی میلاو شوی کروبار کم دی او په حکومت ریډۍ بند کړي دي مونږ کروبار سسته شوی دی اوس مونږ ته ریډۍ دلته نه پرېږدي او مونږ ته مونږ دیاړي نه ووځي بس دغسې یو ستاسو خیال دا څنګه ارزاني راشي دا ارزاني ده چې عمران خان راشي بیا به داسې نه راځي چې ریډۍ دی نه پرېږدي مونږ خو داسې اساني نه راځي السلام علیکم وعلیکم سلام جی څنګه یې ښه یم څه نوم دی شعیب شعیب بھائی تاسو مزه ویا د پنجاب اسلام لیگ کې رکن کې کوم د کار کوي هغه تنخواهګان کې اضافه شوی ده کوم چې 9000 اخلي هغه دا 3 لک شو کوم چې لک روپیا اخلي هغه لا 9 لک شو استا دې باره کې څه رایه ده ما دا باره کې دی چې د غریبون خلک ته او جورپونه ورکوي په شرط باندې او جوړه په پویم خو داسته چې پولیس نه پرېږدي او شاجي او موږ ته تنخواه کوي 18000 17000 یو دا دوه دا ارزاني څنګه راځي ستاسو خیال سره څنګه دا ارزاني څنګه راځي ارزانه رضانم 17000 دی رضان سيزونه ګران دي د څنګه په کار دي دا ارزاني موږ آسان ورکوي وای او ریډ باندې خرړ باندې حکومت کے بارے کې څه وې ته څه اپیل کوي او حکومت باره کې دا یم چې موږ ته اجازه راکړي څه شي راکړي تاسو له خوراک راکړي نه خوراک نه یې څه شي راکړي ازادي ته نه پرېږدي جورپونه تاسو آزاد نه یې موږ دنګه موږ د ازادي ته پرېږدي او جورپونه څه شي آزادي راکړي تاسو مونږ د ازادي ده چې او چې جورپونه خرڅوي السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه یې خیر دی څه نوم دی تاسو خانزاده خانزاده بھائی تاسو ماته دا وایي د پنجاب اسمبلی کوم ممبران دي هغه تنخواهګان کې اضافه شوی ده 525% دې باره کې څه رایه ده نو دا خو ټولو له پکاره چې دا ټول دپاره وږي دا خو نه ده چې صرف لکه اوس مثال باندې کور کې یو تن دپاره ته حواله کوي نور پرېږدي لګه دا خو مزدور دپاره کوم تنخواهدار څه دي ټول لګه او ټولو دپاره بړاول پکار دی لګه دا ټولو حق جوړیږي او 525% بڑھاو کړی دا څنګه چې کوم 9000 راهي هغه دا 3 لک شو کوم چې لک روپیا لې هغه دا 9 لک شو نو دا خو ټولو له پکار زه خو ما هم خبرې مقصد دا چې دا خو ټول لکه موږ پاکستانیانو دپاره دا کول پکار دي که نه یو تن دپاره خو نه دي پکار دي صرف غټ افسران دپاره بس هغو ضرورت دی او د نورو نشته ټولو ضرورت دی ټول لپاره روزګار کول پکار دي ټولو له تنخواهګانې بړاول پکار دي پوه شي دې باره کې حکومت ته څه پیغام ورکوي حکومت ته دغه اپیل کوو چې ټول باندې نظر ساتئ ټولو خیال برابر ساتئ پوه شي که نه دا خو یو لکه ناانصافي ده که نه چې یو تن دپاره کار کېږي یا دوو لګېږي نورو له نه کېږي لکه ټول له برابر تاسو څه کار کوي هم خو دغه ترانسپورټ بس ګاډي ماډي چلو بس تاسو خپل باره کې څه وې څه کار کوي تاسو له حکومت د موږ دپاره دې هم دغه اسانتیا جوړېږي که نه چې لکه पेट्रोल की लगा महंगाई कमाई लगा ना तो मंडा पारा फ़ायदा था लगा څنګه کمی کیږي نو حکومت تعبیر کو چې لګ ریټ کم کړي دي سی آیډیاز تاسو جی ناظرین تاسو خلکو رائے واور دل خلک وی چې دا غټ خلکو د تنخواهګان کې اضافه کول پکار نه دی ته کوم چې وړي کو کسان دي هغه له پکار چې دا کار راکړي دا هغه له نوکریاں راکړي جوب راکړي تاسو خپل کمنټ سیکشن ماته ضرور وایي تاسو سی رائے دی د سره خپل میزبان ادریس اند اجازه ورکوي الله نیکبان